د خبرونو سرټکی مو د ناامنۍ او مرموزو وژنو نوې څپه په تیرو 2 ورځو کې په کابل او جوزجان کې 8 تنه وژل شوي او ډیرې قربانیان یې ښځې دي. اگر این گناه باشید رسمی اعلامیه بدید که ما به مذهب خود عمل نکنیم و هیچ شیعی نمیتواند به مذهب خود عمل نکنه. له مذهبي لکیو سره د طالبانو د چلن له پایلو خبرداری. شیعه دینی عالم طالبانو لسګونه شیعه عالمان پښتنو ګرویګونو ته وربللي او د بند ګواښې ورته کړی دی. د امریکایي لیکوال د ورکېدو 12مه کلیزه. امریکا په خوست کې د ورک شوي امریکایي لیکوال په اړه د معلوماتو د ورکړې په صورت کې د $1 ملیون انعام ټاکلی دی. په لبنان د اوربند له دوام سره د اسرائیلو بریدونه. د اسرائیلو پوځ وایي چې د حزب الله مرکزونه یې په نښه کړي او استوګنیزې سیمې تخلیه شوي دي. سلامونه، وخت مو په خیر. نن شنبه 26 د غوی چې برابریږي 14 د می. اوس هم بشپړ خبرونه. زه اجمیر احمد زازی. په تیرو 2 ورځو کې لږ تر لږه 8 تنه په کابل او جوزجان کې وژل شوي چې ډیری یې ښځې دي. سرچینې وایي د تیرې پنجشنبې په ورځ د کابل په بیلابیلو سیمو کې د 19 او 15 کلونو په عمر د 2 ښځو جسدونه موندل شوي دي. له بلې خوا د سرچینو په وینا غلو د جمعې په ورځ د باغ بالا په سیمه کې له یوه ځوان څخه سر پرې کړی او موټر یې ترې وړی دی. په جوزجان کې هم طالبانو تایید کړي چې په شبرغان ښار کې په یوه کور د وسلوالو کسانو د برید له امله د یوې کورنۍ 15 غړي چې یو ماشوم او 4 ښځې پکې شاملې دي وژل شوي دي. له دې سره د هیواد یو شمېر اوسیدونکي د مرموزو وژنو او جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې مرموزې وژنې چې ډیری قربانیانې ښځې او نجونې دي او همداراز نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. طالبانو تایید کړي چې په شبرغان ښار کې په یوه کور کې د وسلوالو کسانو د برید له امله د یوې کورنۍ 2 غړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالبان وایي چې دغه پیښې د پنجشنبې په ورځ شوي چې په پایله کې 15 تنه چې یو ماشوم او 4 ښځې پکې شاملې دي په ډزو وژل شوي دي. د عامو سرچینو ویلي چې ناپېژانده کسانو د طالبانو په جامو کې دغه کور ته ننوتلي او د کورنۍ ټول غړي یې وژلي دي. له کابله هم سرچینې عامو ته وایي چې د 18مې ناحیې په اړوندو سیمو کې د یوې نجلۍ او یوې ښځې جسدونه موندل شوي دي. طالبانو د دغو وژنو د قربانیانو د هویت او انګیزې په اړه څه نه دي ویلي، خو سرچینې وایي چې د پیښې قربانیان 19 او 15 کلنې وي. در این وقتها دزدی، قتل و ناامنی زیاد شده. از طرف شب هیچ اصلا گشت و گذار کرده نمیتوانیم و از طرف روز هم بسیار به احتیاط میگردیم. ناامنی زیاد شده، امنیت هیچ نیست، مردم ما به قتل رسانده میشه، چور و چپاول زیاد شده. د پلازمین کابل په بله څنډه کې سرچینې عامو ته تاییدوي چې د جمعې ورځې په سهار د باغ بالا په سیمه کې غلو د یوه ځوان سر پرې کړی او موټر یې ترې غلا کړی دی. طالبانو د دې پیښې په اړه هم معلومات نه دي ورکړي، خو د کابل ښاریان وایي چې د جنایي جرمونو او هدفي او مرموزو وژنو لوړ ګراف اندېښمن کړي دي. حتی در موتورهای شهری که تاکسی ها هسته با آسانی ما گشت گذار کرده نمیتونیم چون که حوادث زیاد را شنیدیم، به گوشای ما رسیده به خاطر پول ناچیز مردم سواری ها را به قتل میرسانند و این شرایط بر ما بسیار سخت است و ما نگران این حالت هستیم. د امنیتي چارو شنونکي بیا وایي چې د قتلونو او غلاو په ګډون د جنایي جرمونو زیاتوالی ټولنیز امنیت او ثبات زیانمنوي. میزان قتل‌های خودسرانه، قتل‌های فجیع، قتل‌های خانوادگی، دزدی، جنایات در روزها در حقیقت به یک سطح بلند رسیده و این باید حل شود. پلیس دیگه ارگانهایی که مسئول هستند به این مسائل رسیدگی کنند. د دې ټولو پیښو سره سره طالبانو تل په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت د ټینګښت او د جرمونو د کچې د راټیټېدو ادعا کړې ده. خو وروستیو پیښو د طالبانو د ادعا بل انځور وړاندې کوي. خلک د ناامنۍ له پراخوالي اندېښنه ښیي. د کابل یو شیعه دینی عالم خبرداری ورکوي چې د جعفري مذهب سپکاوی او همداراز د طالبانو له لورې د شیعه دینی عالمانو سپکاوی او رټل به په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي.
حسین داد شریفي چې څه موده وړاندې د طالبانو له لورې له پلټلو وروسته سپکاوی ورته شوی و وایي چې طالبانو لسګونه شیعه دیني عالمان چې موقته نکاح یې تړلې وه پلټلي د زندان ګواښ ورته کړی او هم یې ترې ژمنه اخیستې چې د موقتي نکاح خطبه به نه لولي. دغه دیني عالمان زیاتوي چې طالبان له شیعه عالمانو سره د مجرمانو په څیر چلند کوي. شیعه دیني عالم حسین داد شریفي چې په دې وروستیو کې د کابل د 13 امنیتي حوزې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې لخوا وربلل شوی و وایي چې طالبانو نوموړی د ویزبانې جوړې د موقتي نکاح د خطبې د لوستلو له امله حوزې ته احضار کړی و او هلته د ده سپکاوی شوی. دغه شیعه دیني عالم په دې باور دی چې په افغانستان کې نور د شیعه مذهب رسمي حیثیت له منځه تللی او طالبان له شیعه دینی عالمانو سره د مجرمانو په څیر چلند کوي. مذهب ما از رسمیت افتاد. اجازه بدهید که ما در همین حوزه خصوصی که در مذهب خود عمل بکنیم. اگر این گونه باشه رسمی اعلامیه بدید که ما در مذهب خود عمل نکنیم و هیچ شیعی نمیتواند به مذهب خود عمل نکنه. حسین داد شریفي دا هم وایي چې د طالبانو له لورې د شیعه عالمانو جعفري مذهب او دغه د پیروانو سپکاوی او رټل به په هیواد کې مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي. دهها عالم را به عنوان جرم طلب کردن، در حوزه تعهد گرفته، امضا گرفته، عکس گرفته، ضامن گرفته که بعد از این تکرار نشه وگرنه 6 ماه زندان دارد. یعنی چی؟ تغییر مذهب نیست. والله این توهین به ما نیست، این توهین به مذهب ما نیست، این توهین به عقاید ما نیست، این توهین به مراجع تقلید ما نیست. شما همه نفهمید، همه نافهم و جاهل نیست. د طالبانو له لوري د شیعه دیني عالمانو نیول له پراخو پرګنونو سره مخ شوی دی. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جعفري مذهب خپل رسمي حیثیت له لاسه ورکړی او طالبانو د شیعهګانو د مذهبي چارو او شخصي احوالو پر وړاندې ډېر فشارونه راوستي دي. په همدې حال کې د بشري حقونو ځینې فعالان وایي چې د طالبانو دا ډول کړنې به خطرناکې پایلې ولري. این رفتارهای طالبان تخطی صریح از موازین حقوق بشر است و پیامدهای بسیار ناگوار برای جامعه افغانستان به همراه خواهد داشت. یکی از پیامدهای بسیار جدی آن تشدید تنش‌های فرقه‌ای است. مشکلی که ما قبلا در افغانستان نداشتیم، اما این رفتارهای طالبان باعث میشه که تنش‌های فرقه‌ای در کشور ما متاسفانه شدت پیدا بکنه. لدې مخکې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ویلي و چې په افغانستان کې نور مذاهب ځای نه لري او د هېواد ټول وګړي د امام ابو حنیفه پیروان دي. افغانستان کې مذاهب نشته، یو مذهب دی د امام ابو حنیفه رحمه الله، ټول افغانان له یو مذهب وایي. شیعه دیني عالمان دا هم وایي چې طالبانو یو شمېر هغه شیعه جوړې نیولي چې موقتي نکاح یې کړې وي. حسین داد شریفي وایي چې طالبانو یوه ځوانه جوړه چې موقت واده یې کړی و نیولې دي. د دې مخکې د امریکا د مذهبي ازادۍ کمیسیون افغانستان د مذهبي ازادۍ له اړخه د نړۍ له 5 بدو هیوادونو څخه شمیرلی و. دغه بنسټ ویلي چې په افغانستان کې مذهبي اقلیتونه له ځورونې او ستونزو سره مخ دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مذهبي ازادۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. په خوست ولایت کې د امریکایي لیکوال پال اوربي د ورکېدو له 12 کال سره هم مهاله امریکا یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د یرغمل نیونې ډیپلوماسي پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي دفتر د پال اوربي د برخلیک په اړه د معلوماتو د ورکړې پر سر د $1 ملیون انعام یې ټاکلی او دغه ورک شوی امریکایي وګړی د موندلو او بیرته راګرځولو د هڅو پر دوام یې ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر هم د دې دوسیې مبهم وضعیت ته په اشارې وایي چې واشنګټن ژمن دی چې هیڅ امریکایي وګړی بهیر نه کړي. د امریکایي وګړي او لیکوال پاول اوربي د ورکېدو د 12 کال په مناسبت امریکا د هغو معلوماتو لپاره چې دغه امریکایي وګړي د بیرته ستنېدو لامل شي $1 ملیون انعام ټاکلی دی. د یرغمل نیونې په چارو کې د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي دفتر وایي نږدې 12 کاله کېږي چې پاول اوربي د افغانستان په خوست ولایت کې ورک شوی او کورنۍ لا هم دغه د برخلیک د روښانه کېدو په تمه له اندېښنو او ابهام سره مخ ده.
83 کلن امریکایي لیکوال پاول اډوین اوربي جونیئر د 2014 کال د می میاشتې په وروستیو کې هغه مهال وروستی ځل په خوست ولایت کې لیدل شوی و چې د خپل نوي کتاب لپاره یې څېړنې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعام پروګرام ویلي چې نوموړی د غوږونو ناروغي لري او درملنې او دوا ته اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدلیې وزارت د $1 ملیون له انعام سربیره دغو معلوماتو لپاره چې د هغه د موقعیت موندنې او بیرته ستنېدو لامل شي تر $5 ملیون پورې انعام هم ټاکلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج ډافیر ډاون براون هم دغه امریکایي وګړي د ورکېدو د 12 کلنۍ په مناسبت ویلي چې امریکا لا هم د خپل وګړو د بیرته ستنولو هڅو ته دوام ورکوي او ژمنه لري چې هېڅ امریکایي وګړی به هېر نشي. په همدې حال کې یو شمېر امریکایي چارواکي یو ځل بیا طالبان د یرغمل نیونې د دیپلماسۍ پر دوام تورنوي. حضوری که در اونهای آمریکایی نزد طالبان خصوصا در 2 سال اخیر سبب تنش میان آمریکایی‌ها و طالبان شده، فشار از طرف آمریکایی‌ها و سایر کشورهای غربی سبب انزوای بیشتر طالبان، مسیر مشروعیت بین‌المللی طالبان با مشکل مواجه می‌سازد. مسیر تعامل دیپلماتیک و عادل‌سازی روابطشان با کشورهای منطقه، کشورهای خلیج، فرامنطقه و کشورهای غربی و در کل جامعه بین‌الملل با مشکل مواجه می‌سازد. اینها باید یک موضوع روشن، لیست شفاف و دلایل گرفتاری و توقیفی شهروندهای خارجی رو باید ارائه بکنند. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لږ تر لږه 6 امریکایي وګړي چې مارک فریکس، رایان کوربیټ، ویلیام مکنټي، جورج ګلزمن، فیهال او ډینیس کویل پکې شامل دي د طالبانو له لوري خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمن دی چې له امریکا بهر ناعادلانه نیونې پای ته ورسوي. دغه وزارت له طالبانو غوښتي چې د یرغمل نیونې سیاست پای ته ورسوي او محمودشاه حبیبي، پاول اوربي او نور امریکایي وګړي ژر تر ژره له خپل زندانه خوشي کړي. د طالبانو د مخابراتو وزارت 2 سرچینو متویلي چې طالبان کورونو کې د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په هڅه کې دي. د دغو سرچینو په وینا دا پریکړه د تیرې اونۍ د یکشنبې ورځې په غونډه کې د طالبانو د مخابراتو وزیر او د اطلاع ادارې ترمنځ شوې ده. له دې سره هممهاله د کابل ځینې اوسیدونکي متوایي چې په وروستیو ورځو کې د انټرنیټ سرعت په شدیده توګه کم شوی دی. خو د طالبانو د مخابراتو وزارت مسؤلینو تر اوسه په دې اړه آموز او پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په هیواد کې انټرنیټ ته د لاسرسي په اړه د طالبانو د نویو محدودیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د طالبانو د مخابراتو وزارت 2 سرچینو عامو ته ویلي چې طالبان هڅه کوي په کورونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه پرې کړي. د سرچینو په وینا طالبانو په یو رسمي مکتوب کې په کابل کې د کورونو لپاره د نوري فایبر خدمتونو د بندولو امر صادر کړی. دغه سرچینې زیاتوي چې د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو پریکړه د تیرې اونۍ د یکشنبې په غونډه کې د طالبانو د مخابراتو وزیر او د اطلاع ادارې ترمنځ شوي او اوس د دغو انټرنیټي خدمتونو د درولو رسمي مکتوب هم صادر شوی. خو تر اوسه په کورونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه په بشپړ ډول نه دي پرې شوي. من از جمله دختران هستم که با وجود تمام ممنوعیت ها و تمام چالش هایی که در مقابل زنان در افغانستان وجود دارد باز هم به کار آنلاین شروع کردم و دروس خود را از طریق آنلاین پیش می بردم. ولی در این اواخر به علت نبود اینترنت کافی و به علت سرعت کم اینترنت نمی توانم به دروس خود مثل گذشته ادامه بدم. لدې سره هم مهاله د کابل ځینې اوسیدونکي عامو ته وایي چې په تیرو ورځو کې د ښار په ځینو سیمو کې د انټرنیټ سرعت د پام وړ کم شوی دی. در همین هفته گذشته اینترنت کاملا به سستی پیش میره و مردم نمیتونست به درستی کار کنه. قطع شدن اینترنت مشکلات زیادتر به بار میاره که ما نمیتونیم از خبرها آگاهی حاصل کنیم، از درس‌های آنلاین ما پس میمونه چون ما درس آنلاین داریم و درس کورس ما به طور آنلاین است که ما پیش برده نمیتونیم. په همدې حال کې د بشري حقونو ځینې فعالان خبرداری ورکوي چې د انټرنیټ پرې کېدل یا محدودېدل کولای شي زرګونه نجونې له آنلاین زده کړو محرومې کړي. دوی له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د طالبانو د دې اقدام د عملي کېدو مخه ونیسي.
قطع اینترنت فایبری باعث شده که هزاران دختری که با سختی فراوان در صنف‌های آنلاین بین‌المللی شرکت میکنن محروم شوند و از این طرف هم بحران اقتصادی و معیشتی را برای جامعه به بار میاره، به خاطر که مشاغلی که آنلاین هستن محروم میشن و منبع درآمد خود را از دست میدن و متوقف میشن و جامعه به سوی یک انزوا و سکوت سنگین پیش خود رفت. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې وړاندې هم د 1404 کال د تلې په 8مه په ټول هیواد کې انټرنیټ او ټول مخابراتي خدمتونه پرې کړي وو. هغه اقدام چې په هغه وخت کې افغانستان په پراخه کچه له نړیوالې انټرنیټي شبکې جلا کړی وو. طالبانو تر اوسه د انټرنیټ د وروستي سرعت د کمیدو او د نوري فایبر خدمتونو د بندیدو د راپورونو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو له ځینو رسنیو سره په خبرو کې دا موضوع رد کړې ده. د بریټانیا ځانګړی استازی د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. ریچارډ لینسي وایي په افغانستان کې له روښانه تورونو پرته د 3 خبریالانو د نیولو پر هغوی د برید او د شتمنیو د ضبط په اړه راپورونو اندېښمن کړی دی. هغه د شفافیت او د خبریالانو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان وایي چې دغو خبریالانو دوسیه د طالبانو محکمې ته لیږل شوي، خو تر اوسه پرې کومه پریکړه نه ده شوې. د دې سازمان په وینا د ټولو نیوز پر 2 خبریالانو او د پیګرد خبري اژانس پر مسؤل لګیدلي تورونه روښانه نه دي. د ټولو نیوز د خبریالانو عمران دانش او منصور نیازی او د پیګرد خبري اژانس د مسؤل احمد جاوید نیازی له نیول کېدو یوه اونۍ وروسته د دغو 3 خبریالانو برخلیک لا هم روښانه نه دی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی وایي له روښانه تورونو پرته د دغو 3 خبریالانو د نیولو په اړه راپورونه اندېښمنونکي دي. ریچارډ لینسي ټینګار کوي چې د دغو خبریالانو د شتمنیو د برید او ضبط په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. هغه د شفافیت، د قانوني بهیر د رعایت او د خبریالانو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. خو د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان وایي د دغو 3 خبریالانو دوسیې د طالبانو محکمې ته استول شوي، خو تر اوسه پورې کومه پریکړه نه ده پرې شوې. د دې سازمان په وینا د خبریالانو نیول قانوني بنسټ نه لري او د طالبانو د استخباراتو لخوا په خپلسري ډول ترسره کیږي. آخرین جزئیات را که ما داریم، تماسایی که با فامیل و اقارب اینا داریم این است، مخصوصا این 3 خبرنگار دوسیه‌های از اینا به محکمه طالبان سپرده شده و طالبان هنوز جزئیات نهایی از این که چه حکم دادگاه اونا بالای از این خبرنگارا صادر میکنن جزئیات ندادن. طالبانو د ټولو نیوز د 2 خبریالانو نیول تایید کړي او ویلي دي چې محکمه به د دغو خبریالانو په اړه پریکړه وکړي، خو تر اوسه یې د ټولو نیوز د خبریالانو او د پیګرد خبري اژانس د مسؤل د تورونو وضعیت او د ساتنې د ځای په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره کړي. جاوید نیازی همچنان پروندهش به محکمه فرستاده شود و محکمه شوند و متاسفانه این بسیار خبر درددهنده در مورد افغانستان و همچنان خبرنگاران افغانستان است و خود سانسوری از سوی طالبان و بسته شدن بیشتر از 10 رسانه و خاموش ساختن 10 خبرنگار از سوی طالبان و از سوی استخبارات طالبان هستند. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان وایي چې د مهال 8 خبریالان د طالبانو په بند کې دي. د بشري حقوقو ځینو سازمانونو هم ویلي چې یو شمېر دغه خبریالان د خپل محکومیت دورې تیروي. وس سوداګریز خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې میندې او ماشومان د لوږې له مخ په زیاتېدونکي بحران سره مخ دي. دغه بنسټ زیاتوي چې افغانستان د مهال په خپل معاصر تاریخ کې د خوارځواکۍ له تر ټولو لوړې کچې سره مخ دی او نږدې 15 میلیونه میندې او ماشومان له دغې ناروغۍ کړېږي. ملګري ملتونه په دې باور دي چې د سون توکو د نړیوالو بیو شدید زیاتوالی، د منځني ختیځ نښتو
او د بودیجې کمښت افغانستان د سقوط تر پولې رسولی دی. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د 100 میلیونه افغانیو په لګښت د یو سوداګریز، کرنیز او مالدارۍ کمپلیکس د جوړولو چارې پیل شوي. د طالبانو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کمپلیکس د خصوصي سکتور لخوا جوړیږي او دغه وزارت پانګوالو ته د ورته پروژو د پلي کولو لپاره ځمکه برابروي. یاد سوداګریز او کرنیز کمپلیکس به د 300 جریبه ځمکې پر مساحت جوړ شي او د کرنې، مالدارۍ او سړې خونې برخې به ولري. د افغانستان په بازارونو کې د اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 3.1 افغانۍ، یو یورو 3.25 افغانۍ، زر ایرانی ریال 0.15 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 202 افغانۍ، یو اماراتي درهم 19.2 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 214 افغانۍ. وس هم بهرني خبرونه. په لبنان کې د اوربند له غځېدو سره هم مهاله د دغه هیواد په ځینو برخو کې د اسرائیلو بریدونه دوام لري. د اسرائیل پوځ وایي د حزب الله مرکزونه یې په نښه کړي او څو ښارګوټو او کلیو ته یې د تخلیې امر هم صادر کړی دی. پر لبنان د اسرائیلو د بریدونو دوام. له لبنان سره د 45 ورځني اوربند د غځولو پر سر له هوکړې یوازې څو ساعته وروسته د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د حزب الله اړوند مرکزونه یې په نښه کړي. له دې سره هممهاله د څو ښارګوټو او کلیو لپاره د اجباري تخلیې امر هم صادر شوی او اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې له بریدونو مخکې سیمه پرېږدي. په همدې حال کې ختیځې سیمې هم په نښه شوي. د راپورونو پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د اوربند د غځولو له اعلان سره هممهاله اسرائیل د سور ښار د 2 ودانیو د تخلیې امر صادر کړ. څو ساعته وروسته هماغه ودانۍ د بریدونو هدف وګرځېدې. د لبنان د سویل اوسیدونکي وایي د اوربند غځېدو په عملي ډول په وضعیت کې کوم بدلون نه دی راوستی او د نښتو د بیا زیاتېدو اندېښنې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې په وروستیو بریدونو کې د 3 مرستندویانو په ګډون تر 10 ډیر کسان وژل شوي. د اوربند د غځولو هوکړه په واشنګټن کې له 2 ورځو خبرو اترو وروسته او د امریکا په منځګړیتوب ترلاسه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اپریل 14 اوربند د نورو 45 ورځو لپاره غځېږي څو د دواړو لوریو ترمنځ خبرې اترې ترسره شي. لبناني او اسرائیلي پلاویو دغه خبرې اترې مثبتې بللي. ټاکل شوي چې په پینټاګون کې نوي امنیتي خبرې او تر 2 اونیو پورې د سیاسي خبرو بل پړاو ترسره شي. خو دا خبرې او اوربند د اسرائیل او لبنان د دولتونو ترمنځ دي په داسې حال کې چې حزب الله د اسرائیل پر وړاندې د جګړې اصلي لوری دی او په خبرو اترو کې شامل نه دی. حزب الله تر دې مخکې د خپلو ځواکونو د بېوسلې کولو طرحه رد کړي او د نښتو د پای ته رسېدو او د لبنان له سویل څخه یې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. یو شمېر کارپوهان وایي چې د لبنان پوځ د حزب الله د مقابلې یا بېوسلې کولو توان نه لري او دا موضوع د هر ډول اوږدمهاله هوکړې پر وړاندې یو له اساسي خنډونو ګڼل کیږي. د نړۍ په نورو سیمو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي په بریکس ناستې کې اعلان وکړ چې امریکا د مذاکراتو د دوام او د جګړې د پای ته رسولو لپاره پیغامونه لیکلي دي. عراقچي همداراز د مذاکراتو په بهیر کې د چین د مرستې د منلو لپاره د ایران له چمتووالي خبر ورکړی او ویلي دي چې تهران له هر هغه هیواد په ځانګړي ډول له چین څخه چې د مرستې توان ولري هرکلی کوي. خو د تهران د اټومي پروګرام د غني شوي یورانیم د زیرمو او د هرمز تنګي د کنټرول پر سر اختلافونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي. ټرمپ هم ویلي چې چمتو د ایران خپل غیر نظامي اټومي پروګرام د 10 کلونو لپاره وځنډوي په دې شرط چې تهران یوې پراخې هوکړې ته رښتینې ژمنتیا وښیي.
د دې سره مهاله ایراني چارواکو په تازه شمیرو کې اعلان کړی چې پر تهران د امریکا او اسرائیل بریدونو له 1260 ډیر کسان وژلي او شاوخوا 2800 نورې ټپیان کړي. همداراز 50,000 کورونه او له 10,000 ډیر موټرونه زیانمن شوي دي. هند او متحده عربي اماراتو د دفاع، انرژۍ او کښتۍ چلونې په برخه کې د ستراتیژیکو هوکړو یوه ټولګه لاسلیک کړه. دغه هوکړې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي او د اماراتو د ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان له لیدنې وروسته په ابوظبي کې وروستۍ شوې او اصلي موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله اقتصادي او امنیتي همکارۍ پیاوړتیا بلل شوې. دغه همکارۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې د متحده عربي اماراتو په ګډون د ایران او د سیمې د ځینو هیوادونو ترمنځ کړکېچونه زیات شوي دي. د دغو هوکړو ترڅنګ اماراتو په هند کې د 15 میلیارډ ډالرو تر کچې د نویو پانګونو خبر هم ورکړی چې موخه د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ښودل شوې ده. مودي له متحده عربي اماراتو وروسته هالند ته تللی او ټاکل شوي چې د سویډن، نروې او ایټالیا هم لیدنه وکړي. د لوبو نړۍ کې د هیواد له 20 کلنو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې په کافات 2016 سیالیو کې له خپلې درېیمې ماتې وروسته له کوم امتیاز پرته له مخکې تګ پاتې شو او د نوم لړ په وروستي ځای کې قرار لري. د هیواد ملي لوبغاړو پرون د تاجکستان په وړاندې لوبه وکړه خو لوبه یې د 2-0 پایلې سره وبایلله. په دې سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، قرغیزستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلې ګډون لري. دا په داسې حال کې ده چې له 20 کلنو کم عمره ملي لوبډلې له 2024 کال راهیسې ښه فعالیت نه دی کړی او له ګروپي پړاو سیالیو بهر شوې وه. خو بل لور ته بیا له 19 کلنو کم عمره د فوټبال ملي لوبډلې چې په 2024 کال کې د دغو سیالۍ اتلولي ګټلې وه، تېره میاشت له 3 ماته او 1 بې ګوله مساوي لوبې سره له ګروپي پړاو سیالیو بهر شوه. دا ول زموږ د نن شپې خبرونه. اوس تاسو ته بلنه درکوو څو د آمو د نورو خپرونو لیدونکي پاتې شئ. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ amu.tv ته لاړ شئ او د آمو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. ښه وخت ولرئ. شپه مو په خیر.